حضرت مولانا محمد الیاس رحمت الله علیه به فرمایله چې اقبال یو شعر ویلی دی، زه الله ته سل په سل کې دا امید لرم چې د همدغه شعر د وجې به د علامه اقبال مرحوم مغفرت الله عزوجل کړي. دا زما حسن ظن دی، دا زما ښه ګمان دی. هغه کوم شعر دی؟ دا فارسی اشعار. تو غنی از هر دو عالم من فقیر، تو غنی از هر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرهای من فدیر. اے الله ته د دواړو جهانونو رب یې، اے الله ته د دواړو جهانونو څخه غني و بې نیاز و مستغني یې. من فقیر، موږ ستا د در فقرا و محتاج بندگان. تو غنی از هر دو عالم من فقیر، اے الله ته د دواړو جهانونو څخه دنیا د که آخرت دی بې نیاز و بې احتیاج مستغني ذات. من فقیر یا الله زه ستا د در محتاج بنده یم. روز محشر عذرهای من فزیر، د محشر په ورځ کې د قیامت په ورځ کې یا الله زما عذرونه خو قبول کا. زه چې کوم عذرونه وړاندې کوم یا الله که څه مغه عذرونه بې ځای وي تیرا څه قبول کا. اگر تو می بینی حساب ناگزیر، اگر تو می بینی حساب ناگزیر، از نگاه مصطفی فنهان بگیر. اے الله که ضرور خامخا زما څه حساب اخلی او زما د حساب څخه چاره نسته ده، زما حساب ضروري و ناگزیره دی، نو یو خواست درته کوم یا الله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم د نگاه څخه زما حساب پټ کړه. زما ګناهونه، خطاوې، معصیتونه، لاپرواهي و بې پرواهي و لاوبالي و چې هر څه مې کړي دي یا الله حساب مې واخله، خو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د نگاه څخه مې پټ کړه. داسې نه چې زه د خپل مصطفی یعنی زه د خپل نبی او د خپل پیغمبر او خپل پیشوا په حضور کې شرمنده نسم. داسې نه زه د الله عزوجل د نبی په حضور کې شرمنده سم. حضرت مولانا محمد الیاس رحمت الله علیه به فرمایله چې د اقبال دغه اشعار چې دي زما الله ته امید دی چې دغه اشعارو د وجې به د مغفرت سوی. نو رجوع الی الله غټ مقام دی عزیزانو. زموږ تاسې په ټولنه کې چې نن مشکلات جوړ دي هغه دا دی چې غلطي نه منو، خپله خطا نه منو، خپله غلطي نه منو، هر یو ځان سل په سل کې هوښیار او پروفیسر بولو. نه د چا مشورې ته ضرورت لرو، نه د الله سره استخارې ته ضرورت لرو. العیاذ بالله. بس انسان همیش باید د عاجزۍ خوا وګوري، د عاجزۍ خوا ومني. تاسې وګورئ زموږ اکابرین بزرگان مشایخ اسلاف هغوی به څنګه کلمات استعمالولې، د حقیر و د فقیر کلمات به ویلې، د احقر و د افقر کلمات به ویلې، د ناچیز کلمات به د ځان د پاره استعمالې، د خاور کلمات به د ځان د پاره استعمالولې. نو هغوی کامیاب شول او لویو ځان ته د بزرګۍ نسبت کول، ځان ته د شیخوخت نسبت کول، ځان ته غټ نسبتونه کول، ځان ته غټه درجه او مرتبه ورکول، دا تباهي ده، دا روحي و معنوي تباهي ده. تو غنی از هر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرهای من فدیر، اگر تو می بینی حساب ناگزیر، از نگاه مصطفی فنهان بگیر.